جانان زما زه د جانان یم او که په بازار مې خرڅوي ورسره ځمه. سلامونه او نیکې هیلې ستړي مه شئ. ښه راغلاست چکر خپرونې ته. هیله من یم چې روغ جوړ به راته یاستئ. ګلونو تاسو چکر خپرونه ګورئ چې بیا هم زه دلسوز حافظ ستاسې درانه حضور کې یم. دا ځل د کابل نه ډېر لرې سیمې ته راغلی یم. البته تاسو به پوهېږئ چې دا کوم ځای دی. د دې ځای نوم به مو هرومرو اورېدلی وي. نو دا زما هم لومړی ځل دی چې زه دلته راځم او د دې ځای نه تاسو ته خپرونه وړاندې کوم. پکتیا ځاځي تر راغلی یم. هغه ولسوالۍ ته چې د کابل نه تر دې ځای پورې تقریبا څه کم او زیات 200 کیلومتره لاره ده. نو موږ هم په ډېر ستونزو په هغه باندې راغللو، خو په هر صورت ومې غوښتل چې تاسو باندې ځاځي اریوب وګورم. ځاځي اریوب ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې دلته بس ډېرې دغه ځاځي ورونه اوسېږي او سره د دې دلته دغه د ونو ښکلاګانې، دا نښترونه او سمسورتیا ډېر زیات خوند کوي او دا یو سرحدي ولسوالۍ ده قدرمنو ګلونو. نو دلته ډېرې ځوانان راځي، یو څه وضعیت هم ښه نه دی، خو بیا هم موږ راغللو. موږ ویلې چې په تاسو باندې ځاځي اریوب ولسوالۍ وګورو، تاسو زموږ ملتیا وکړئ. فکر کوم چې دا ځای به مو تر اوسه پورې نه وي لیدلی، ځکه چې دا زما هم لومړی ځای دی چې دلته راغلی یم او تاسو باندې به د پکتیاوالو د ځاځیو چکرونه او د دې په څنګ کې دوی د اتڼو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري. اتڼونه بیا هم ګورو. ډېره ښکلې ولسوالۍ ده ځاځي اریوب دی. نو ملتیا مې وکړئ او د چکر خپرونې نه پوره خوندونه واخلئ په ځاځي اریوب کې. ګلونو ستړي مه شئ، په خیر راغلی. څومره خوندور او د مینې نه ډک اتڼ د ځاځیو، واه ډېر زیات خوند راکوي. د ځاځیو اتڼ بلا خوندونه پکې پراته وي او د دې په څنګ کې دلته دا د نښترو ښکلاګانې او سمسورتیا بیا بیل خوندونه کوي. د چکر او د بنډار ځای دی ځاځي اریوب، خو بس ډېره ښکلې سیمه ده. نو هیله من یم چې پکې امنیت راشي او تاسو هم راشئ، دغه ځای ته پوره خوندونه ترېنه واخلئ. امنیتي ځواکونو نه هم مننه کوم، دوی راغلي دي موږ سره، اوس موږ امنیت یې هم تامین کړی دی، شاته ولاړ دي. بس تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. کور ودان د اتڼ والاو سره به خبرې اترې وکړو چې پکتیا خلک طبعا لویه پکتیا خلک د خوست او پکتیا چې دي د اتڼو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او د دې اتڼونه نه تنها په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې ډېر زیات هم مشهوره دي. بېلابېل اتڼونه دي، ډول اتڼونه دي، د ځاځیو، د تڼیو، همداسې د خوست، نور بېلابېل. زه نه پوهېږم چې کوم ډول اتڼونه دلته ډېر زیات مشهوره دي. د دې سره به خبرې اترې وکړم. نو نن د جمعې ورځ دي، ټول په چکر باندې راغلي دي. سلام ټولو ته، ډېره زیاته مننه کوم. کور ودان ډېر خوندور او د مینې نه ډک اتڼ. نو د وطن سره مینه او د دې په څنګ کې بیا داسې اتڼ، دا بیا بلا خوند په دې کې پروت وي. بس خپل وطن سره ډېره زیاته مینه لري او بیرغ یې هم پر تن کړی دی. سلام ستاسو نوم؟ صاحبزاده مشهور په مینانو. وای مینانو، څومره ښکلی نوم. خپله دې ځان ته غوره کړی دی که ملګري درته ډېر د ناز او د مینې محبت نه مینانو وایي؟ دا مې خپل پلارجان غوره کړی دی. مینه در کې هم شته ده که مرچکي غوندې تریخې؟ دغه یارانو دوستانو ته ما پته دی. نو خپله زه ډېر خوشحاله یم نن چې دغه ورځ کې ما اشتراک کړی، دوکان مې پرېښولی دی، دغه میلو ته راغلی یم. دغه عسکر، دغه ټول وطن مینه، خپله وینه خپل وطن باندې قربانوو چې سوله راشي. مونږ طالبان، مونږ عسکر، مونږ ټول افغانستان دا هیله ده چې سوله راشي. په سولې فضا کې یو ژوند وکړو، یو وطن وکړو، یو عنعنات جوړ کړو د نیکونو د پلارونو.
مو یو ډېر خوشحاله یو چې تن تاسو موږ سره اشتراک دلته کړی ډېره زیاته مننه کوم زازي ایوب واقعیت هغه ولسوالۍ ده چې د ښکلاو څخه ډکه ده یو څه ناونه ده خو خیر دا په ټول افغانستان کې دا وضعیت شته دی سلام ته ستړی مه شې ستاسو ښکلی نوم او دا راته ووایه چې ته خپله د زازي ایوب یې د کومې سیمې نه یې دا اتڼ چې موږ دا خاص د زازیو دی سلام زه د ګلغونډۍ کلي یم نوم مې ولي دی او دا د مونږ خپل اتڼ دی دا د مونږ خپل کلتور دی دا د مونږ د پلار نیکه یو کلتور دی چې مونږ ترسره کړو وروره مونږ ډېر خوشحال یو چې داسې امنیت داسې سوله د مونږ په هېواد کې راشي مونږ هر وخت داسې خوشحال وخت تېر کړو او تاسې خوشحال راشئ خوشحال مونږ نه لاړ شئ مونږ دغه یوه هیله دی ټولو ته ډېره زیاته مننه کوم نو اتڼ کې به تاسو دا ځوانان لیدلي وي خو دا ډېر زیات احساساتي و نه پوهېږم چې چا نه خفه راغلی دی مینه محبت کې ناکامه شوی دی غرمې ډوډۍ نه ده خوړلې یا د وطن سره ډېره زیاته مینه ده یا په اتڼ کې داسې ګرم راځي دې سره به خبرې اترې وکړم سلام ستړی مه شئ ډېر ښکلي بروتونه دې هم پرېږدي وعلیکم السلام ښه جوړې مننه ستاسو ښکلی نوم صدررحمن شوګیر آها شوګیر صاحب داسې شپې شوګیر یې که هسې ورځې شوګیر یې شپې شوګیر ورځ فارسي شوګیر دا مینه او محبت دا کارونه لري خو خیر لږ زره حوصله به کوې همغې ډنګر کړی یم یا بس و چې د خیبر لاره د تګ د ترو راتلو دی پاکستان او افغانستان کې افغان یو دی واه 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 د افغانانو په ویاړ یو چک زبردست زبردست ته راته دا ووایه چې ورځ کې څومره شړشم کم تیل مصرفوې دا ویښته چې ډېر داسې ښکلي پرې ایښي دي دا خاص د اتڼ لپاره دا خاص د اتڼ دپاره په کومو تیلو غواړئ دا خو هغه یو نمونی ډیوي تیل دی هغه ډیوې سره مینه هم لري ډېره ګوري دي په هندوستان کې دا ورته وایي مینه در سره لري مینه در سره وای وای زبردست دغې ته وایي ځوان خوشحاله ځوان زازي ایوب دغه سیمه چې ده ډېره زیاته مشهوره ده خپله کمه ورځو کې زیات په چکر باندې راځي همیشه چې تل دلته راځئ په چکر باندې اتڼونه کوئ اتڼونه سندرې ګوډو رفتار ډېر بیل نمونه خوندونه دي بیل نمونه خوند بیل نمونه تا ته کومې ډېر زیات خوند درکوي لوبې اتڼ زما ته اتڼ اتڼ نو اتڼ دې څومره وخت کېږي چې اتڼ لوبه کوي دا خو یو ملي لوبه ده د کومو وختونو نه ورسره لیوال یاره که ته وایم چې د پاکستان نه چې زه لیوالتیا ورسره لرم تر دغه ټیمه پورې دې ټیمه پورې کومه ورځ لاس په خط څخه خو به دې نه یم پکې مات نه 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 ماتېږي نه کنې بکسونه خورو واقع چې خو زما د اتڼ یاد نه کړو دا خو زموږ ستاسې ملي لوبه ده نو دا به زه څه وکړم تاسو ما ته اتڼ راښئ ولې نه په سترګو څومره موده کې به یاد کړم بس داسې یوه هفته کې به مکمل یوه هفته کې نو دا وایي زه ډېر زیات شوقي یم سندرې هم اورم سندرو سره لیوالتیا لرم هغه به درته باجه ووهي ډول به درته ووهي ته یوه زازیو ښکلې سندره راته ووایه په دې ښکلي غږ کې څنګه ولې نه انډیوال مې دی ولې نه نو تاسې امداستې د دې نه سندره اورئ نو ته به یوه ښکلې د زازیو سندره په خوندوره لهجه کې د زازیو به زمزمه کې هغه به درته ډول باجه دا شیان به غواږي صحیح ده صحیح بس چک چک ورته وکړئ وړکو تړلې دې مولې کمر به دونا جنګ تازې د پکتیو د ژاڼو سابو لښکر دی مار میں ټول په غم کې تیر په جان تازې د پکتیو د ژاڼو سابو لښکر دی خالقه خدایا خوشحاله وکاله مینا جان تازې د پکتیو د ژاڼو سابو وړکیا ما یان یې کامه
چگیرا ور بو میړه کا جنگ تازه د پکتیو د ژاړو سابو لښکار دی چې نیمه شپه شګیرا خولې کې روکا وینا جنگ تازه د پکتیو د ژاړو سابو لښکار دی دهیا جوړیا په جوړیا جوړ کې جانتا دی د پکتیو د ژاړو سابو لښکار دی کا جوړیا نه خدایا لړکې ناسه بونا جانتا دی د پکتیو د ژاړو سابو لښکار دی د پکتیو د ژاړو سابو لښکار واپس ته پاندې د پیسا لاوي جنگ تازه د پکتیو د ژاړو سابو لښکار دی تاویشتلی دی د سو زړه پښتانه نه کوي ولې د شکي د لو ګریوانو پښتانه نه کوي تاویشتلی دی تاویشتلی دی د سو زړه پښتانه نه کوي ولې د شکي د لو ګریوانو پښتانه نه کوي تاویشتلی دی ګلونو ستړي مشئ په خیر راغلی ځاځي اریوب یا اریوب ځاځیو کې ما د ښکلاو څخه ډکه ولسوالۍ او د دې په څنګ کې د ځوانانو چکرونه بنډارونه بیا دلته د موسم د هوا چې د کله وریځ کله لمر شي دي کې بیا بلا خوند پروت نو د ښکلاو څخه ډېر ښکلی ځای دی نو هیله مند یم چې تاسو زموږ ملتیا وکړئ او چکر خپرونې نه خوندونه واخلئ واقعیت چې په عموما کې د لویه پکتیا خلک چې دي د څڼو سره او د دې په څنګ کې د ویښتانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري د دې بیا تړونو سره هم لیوالتیا لري او سره د دې چکرونو سره د دې چکرونه ډېر زیات مشهوره دي چې هر چیرته ځي تنها نه ځي بس ډله ییز ځي او هلته چکرونه کوي بنډارونه کوي سلام ټولو ته بس ته ستړی مه شئ ستاسو ښکلی نوم او دا راته ووایه چې دا ځوانان یې د کوم ځای نه راټول کړي دي او ملګري یاستئ که څه خپلوان یې خوشحال اوسئ ژوندی دی څپی صاحب ښکلي سمسور اریوب ته په خیر راغلو ستړي مه شئ تاسو نه مننه کوم چې زموږ سیمې ته زموږ اریوب ته مو تشریف راوړی دی خوشحال اوسئ دا مې د ټول د ښکلي سمسور اریوب د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسېدونکي دي او ټول ملګري یو سره او خپلوانه یو راسره او دلته په چکر راغلي یو زیاتره جمعي ورځ باندې تاسو په چکر باندې وځئ تاسو د اندیز سیمې یاستئ دلته راته وایئ دلته څه ډېر زیات مشهوره دي خواړه ډنډکۍ یا نور څه دلته ډېر زیات او دلته هر بغیر د جمعې ورځې نه بغیر هم دلته راځو او جمعې ورځې نه بیا هغه ملګري ډېر راځي چې هغه وظیفې لري او مصروفیت لري هغه بیا زیاتره د جمعې په ورځ راځي ډېره زیاته مننه کور ودان ته ستړی مه شې ستا نوم څه دی او ته راته دا وایه چې دلته څه مصروفیت څه دنده لري نوم یې دلاور دی همدغه د اریوب یم په الحال خو زه په رسخت راغلی محصل یم شیخ زید پوهنتون کې کوم پوهنځي د ژورنالیزم ماشاءالله دا مسلک مې هم پیدا کړو ته ستړی مه شې ستاسو ښکلی نوم او ډېر زیات خفه یې راته په دې ځاځي اریوب کې څوک زیات داسې خفه نه اوسېږي د ملګرو سره انډیوالانو سره به نن څه کوئ څه پلان لرئ اتڼ ته یا نورې لوبې څه به کوئ سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم اول خو ډېره مننه تاسو نه کوم چې تاسو موږ سره دلته شرکت وکړو په شرکت مو ډېر خوشحاله یو ظاهر ځاځی یم د احمدخیل ولسوالۍ سکندرخیل اوسېدونکی خفه خو نه یم بلکې د اریوب هوا او مسته دی دلته څوک راشي مستېږي د اریوب هوا نشه کړي یو نشه او تماشه او دلته انشاءالله په ځاځی کې به څوک خفه نه راسي اریوب خو خوشحال بلک دی خوشحاله هوا دی خوشحالې منظرې دي بس موږ افسوس دغه دی خدای دې امن راولي صرف ننګرتیا مو امن دی بس امن به راځي انشاءالله تشویش به نه کوي ستاسو نوم سمد الله همت یم هم د اریوب ولسوالۍ احمد صاحب دلته کوم خواړه ډېر زیات مشهوره دي دلته خو عموما د ډنډکۍ موږ غټې وریجې ورته وایو ډېر ښه خلک پخوي کاړیانې ته او مشهوره دي او دغه شیان دي نوره مختلفو ولایتو نه کسان راځي دلته میلې کوي مختلف شیان مختلف رقم مثلا پسونه راولي دلته فرای کوي لکه موږ خپله ملګري راغلي یو دلته یو میله کوو پروګرام نیولی ده موټر راسره دي نو
غواړو چې موږ هم همداسې یو څه دغه فرای کړو سروي کړو همدلته بیا وخورو په دې زبردست هوا کې او ستاسو راتګ څه هم په ځانګړي ډول ډېره مننه کوو تاسو کور آباد چې موږ دلته راغی موږ د ښایسته منظرې زموږ ګرانو هېوادوالو ته ورښایي د هېوادوالو څخه هم دا هیله ده چې راشي دلته په سوله ییزه فضا کې میلې وکړي اتڼونه وکړي تر څو یو څه اندازه موږ خپل دغه تشویش رفع کړی منتها په افغانستان کې متاسفانه جنګونه او دغه بدبختیانې زیاتې دي نو په داسې منظرو کې د دې په لیدو سره سړي یو څه اندازه طبیعت روښانه کېږي چې دا ځای د دوستانو ولیدو د دې ځینې د چکر خپرونې چې لیدنه وکړله خامخا به راځي تا دې نوم راته ونه ویلې ته خو ښه انشاءالله په خیر یې شکر خیر خیرت نوم یې حمیدالله زازی دی حمیدالله زازی اتڼ دې یاد دی ولې نه اتڼ ستاسې د ماشومتوب نه یاد دی دا څنګه چل دی والا بس دا خو داسې تل رواج غوندې ګرځېدلی که نه هو ته ستړی مه شې ستا نوم څه دی تا واده کړی واده مې شته دی نوم یې جلیل دی جلیله څومره ولور یې درنه واغوسته والا څلوېښت څلوېښت لکه دا څلوېښت لکه دې څنګه پیدا کړې دا خو زموږ چې وو د ټول ژوند په سرمایه ده والا بس پیدا کېږي نو پیدا کېږي څه مصروفیت لري دکان مې دی دکان دی د څه شي دکان دی پرچون دی پرچون دی دا څلوېښت لکه دې په دکان باندې پوره کړې والا بس پوره کېږي نو چې کار کوي نو خامخا پوره کېږي ځکه داسې وچ پاتې شوی عموما کې د پکتیا ولور یو څه زیات وي خو سل نه ته تشویش مه کوه خیر دی د خواته الولور دا پیسې چې دي دا ډېرې زیاتې اخلي خیر بیا به ننګرهار خواته او خواته چې دی او څه ارزان دی نو تاسو په چکر باندې راغلي یاستئ په بنډار باندې راوتي یاستئ طبعا شعرونه لنډۍ ښکلې سندرې غرنۍ سندرې به در سره یې که نه د پکتیا یا د زازیو ولې نه بس درنه اورو چې هر څه وي درنه اورو داسې یو ښکلی شعر راته ووایه اریوب سیمه خو داسې ده چې سندریزه سیمه ده شاعرانه سیمه ده اکثره خلک یې ډېر شاعران دي ډېر زیات خوند کوي کله د ورېځه راشي وګوره چې څه یو زبردسته قدرتي هوا لري کله بیرته لمر شي پکې بلا خوند پروت وي چې څومره دې زړه پکې بس مړي بیرته راژوندي هغه شاعران څنګه وایي چې ښکلاوي د دنیا واړه په تاره څرخېدلې په پټه د جنت سره کوم تار لري اریوبه نو اریوب رښتیا سره واقعیت چې ښکلې سیمه ده خلک مې ښکلي دي ګورزان صاحب کومه سندره د زازیو راته لږه زمزمه کړه چې ترې خوند مننه ښکلې منظرې لري اریوب غرونو کې درې لري اریوب ښکلې منظرې لري اریوب غرونو کې درې لري اریوب غرونو کې درې لري اریوب راشد اریوب زازیو سیمتا راشد اریوب زازیو سیمتا راشد اریوب زازیو سیمتا راشد اریوب زازیو سیمتا خې سړی چینی لري اریوب غرو کې منظرې لري اریوب خې سړی چینی لري اریوب غرو کې منظرې لري اریوب ښکلې شنې درې لري اریوب غرونو کې درې لري اریوب واه زبردست په بیا د چکچکو کې ډېر زیات خوند دی ټول ودان ستړي مه شئ په خیر راغلی دا اریوب زازی دی دا بل ځای نه دی دا زموږ او ستاسې د ګران سمسور افغانستان د پکتیا
ولایت یوه ښکلې ولسوالۍ ده چې د ښکلاو څخه ډکه ده. هرې خواته ښکلاګانې، دا د نښترو ښکلاګانې، دا بیا بېل خوند کوي او د ځوانانو چکرونه بنډارونه. نن د جمعې ورځ ده، بس امنیتي ځواکونو دغه لارې امنیت هم ښه په پوره سره ډاډ سره نولی دی او دلته د هرې سیمې نه، هر ولایت نه ځوانان راغلي د چکر او د بنډار لپاره. زه نن هم ډېر زیات خوشحاله یم چې هره خواته ځم اتڼ دی، دلته شور او ولولي دي، د ځوانانو چکرونه دي، بنډارونه دي، ډېر زیات خوند راکوي. نو واقعیت چې تاسو داسې ګورئ دا سویټزرلند نه دی، دا ځاځي اریوب دی. نو بس د امنیتي ځواکونو په ویاړ به یو چکچک وکړو، مخکې د هر څه نه تل دې وي دی او ژوندي دې وي دی. نو دلته موسیقي ګروپ راغلی دی، د دې ښکلې منظره کې ناست دی او شاته ډېر ښکلی بیکګراونډ او ځوانان ټول ورته راټول شوي دي. دوی د زړه نه ورته سندرې وایي او هغوی ورته چکچکې کوي. سلام ټول ستړي مه شئ. ته ستړی مه شې، ستا نوم څه دی؟ خوشحال اوسئ، آباد اوسئ، په خیر راغلی. زما نوم غزني دی. غزني، ما هسې کولی غزني ولایت دي په ځان باندې. زما نوم غزني دی. غزني ولایت خو خو باسې زیارتونه ولسوالۍ څه خو به نه لري. یاره پیل خو داسې نه لرم. کور ودان ډېره مننه. ته ستړی مه شې، ستاسو نوم؟ ما نوم خو چمن ګل دی. چمن ګل. بیا دا چمن کې ګل شته که هسې ګل دی؟ ویل نه چې چمن نوم یې نه ایښی، ګلان برکي. کوم ګلان دي؟ دغه بېازغي ګلان دي که ازغیدار؟ نه روغ ګلان دي. واه زبردست. د کوم ځای نه راغلی؟ غونځې احمد خیل اوسېدونکی. څومره وخت کېږي دا ډول غږی؟ یاره داسې یو ښه شپږ شپږ کاله شول. زما عمر نه ډېر زیات نو. دا ډول د څه شي نه جوړېږي او دا په زیاتره ځاځي خلکو چې دي ډولو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري. کوم ډول ورته غږی؟ په دې کې څو نوع نغمې دي؟ دغه کې خو نغمې داسې نغمې دي چې هره کم نغمې ورکې دي. دا ډول چې کوم دی دا د موسیقۍ یو شپون دی. شپون دی لکه چې شپونکی نه وي سره که نه وزې غره کې لیوان هم موتوي، ګیدړان یې موتي، هر یو یې موتوي. دا شپون دی، دا ټوله موسیقي دا کنټرول کوي. کور ودان. نو هسې د شوق نه راغلي یاستئ که چا دعوت کړي یاستئ دلته دا سندرې مو وویلې، څومره زیات خوندونه مو واخیستل؟ خوشحال اوسئ. موږ خپله ډېر په هغه راغلي یو، په شوق سره راغلي یو، ډېر په شوق راغلي یو. په ویاړم چکچکې وکړئ. واقعیت چې تاسې راغلي یاستئ دلته مو بنډار جوړ کړی. ستا نوم څه دی؟ زما نوم نعیم. نعیم جانه دا څه شی غږی؟ دا سورنی. څومره وخت کېږي دا غږی؟ دا چل دې چېرته یې زده کړو؟ تقریبا زما استاد و هغه پاکستان والا و او تقریبا د 15 کاله کېږي چې زه په دې ځاځیو سیمې کې غږوم. همدې ځاځیو سیمو کې بله خواته دا غږ نه وباسي؟ ولې نه وباسي؟ ولې نه وباسي؟ هر ځای ته ځم. غزني ته ځي؟ ولې نه، غزني ته هم ځم. غزنی خو در سره دی که او د چمن ګل هم در سره دی. نو تاسو ښه پوره هستئ. نو دې کې بیا خوندونه وي. څه به غږوئ ځوانان؟ د دې په څنګ کې ډېره ښکلې دیره مو را جوړه کړې ده او دلته دا ځوانان ګوره چې په شور او احساساتو ولولو سره ناست دي. تاسو چکچکې کوئ. کومه سندره ورته اوروي؟ کوم نغمه ورته غږوئ؟ څه یوه سندره به ورته وګورو د ټولو په خوښه. کومه سندره چې کومه دوی خوښه وي؟ ما سندره کومه سندره درته ووایي؟ د وطن داسې مینه پکې پرته وي د وطن او تاسو به بیا ورته یو دوه کسانه جګېږئ. صحیح ده؟ بس د دوی په ویاړ باندې د زړه نه چکې وکړئ، دوی به ورته سندره ووایي. لیونه تلیونه زلیونه مینا زما یاره شیرینا راغاړي روزا. لیونه تلیونه زلیونه مینا زما یاره شیرینا راغاړي روزا. زما یاره شیرینا راغاړي زما پټول مې پل سلام دې زما یاره شیرینا راغاړي روزا. او زما پټول مې پل سلام دې زما یاره شیرینا راغاړي دا مې کلام د چې غلام د ټولو یما زما یاره شیرینا راغاړي
زما یاره شیرینه راغاړې روزه زما یاره شیرینه پتلو راتلو زیاتېږي زما یاره شیرینه راغاړې روزه مینه پتلو راتلو زیاتېږي زما یاره شیرینه راغاړې کله راځه کله به زه درځم لالیا زما یاره شیرینه راغاړې روزه لیونې ته لیونې زه لیونې مینه زما یاره شیرینه راغاړې روزه و زما یاره شیرینه آخری مصرع دی داوی زما یاره شیرینه راغاړې روزه چې آخری مصرع دی داوی زما یاره شیرینه راغاړې روزه آخری مکې د یارانو مې پلونه زما یاره شیرینه راغاړې روزه لیونې ته لیونې زه لیونې مینه زما یاره شیرینه راغاړې روزه زما یاره شیرینه سربازه یاره خیژه په مورچل باندې واقع چې ډیر زیات خوند یې وکړو د دې اتڼ او د دې په څنګ کې د ځوانانو شور او احساسات خو تاسو ولیدل دلته امنیتي ځواکونه چې زموږ امنیت یې نه ولې او لارې موږ ته تامین د امنیت کړي وو او سره د دې دوی وایي چې تاسو په چکر باندې راغلي یاستئ اعزازي اریوب ته نو موږ به تاسو ته خپل دغه ملي اتڼ دغه به تاسو ته ډالۍ کړو د دې ډالۍ نه ډېره زیاته مننه کوم کور ودان ډېر ښکلی اتڼ یې وکړو هیله مند یم چې تاسو ترې نه هم خوند اخیست ټولو ته دې بس خاص ځانګړی سلام وي ستړي مه شئ ټول خاص دی بس تاسو ستړي مه شئ تاسو مو خپل ځان راته معرفي کوئ او دا راته ووایئ چې تاسو دلته څه دنده لرئ څومره وخت کېږي چې دلته په دندې باندې بوخت یاستئ اول تاسو ته او د ټولو راغلو میلمنو ته د شمشاد کارکوونکو ته او دغه راغلي افغانانو ته ټولو ته سلام وایم بعد هغې نه موږ د دوهمې سرحدي لواء د اول سرحدي کنډک پرسونل یو دغه سرحد کې چې دغه 20 کیلومتره سرحد لرو دلته بس وظیفې لرو ځاځي اریوب کې تاسو نوم وظیفه ما نوم شاهزاده د بامبرزمن کمانډان ټولای اول یم واه واه کمانډان صاحب الله دې راته تر تازه لره خوشاله بس اوسېږي همدوی دي چې مونږ یو دا زموږ د وطن ویاړونه دي ګلونه دي نو د دې نه ډېره زیاته مننه کوم ستاسو ښکلی نوم تاسو ستړي مه شئ ډېره زیاته مننه کوم کور ودان پوره برخه مونږ سره واغېستله او ډېر ښکلی امنیت مو هم دلته نه ولي واقع چې ځوانان ډېر زیات د چکرو لپاره راغلي نو څنګه دي دلته چکرونه د ځوانانو دلته چکرونه ډېر ښه دی ځکه چې امنیت ښه دی د امنیت په باره کې کومه ستونزه نشته په هر عید کې مو ښه امنیت دوی دپاره برابر کړی
دلته خلک کولی شي چې په ډوډا زړه روشي خپل چکر نه میلونه خوند واخلي. البته دا بریدمن صاحب دی ملتان نومیږي د دې نه هم ډیره زیاته مننه کوم معاون دی د ټولي کور ودان وظیفه خو ښه ده انشاءالله انشاءالله ښه دی. خپله څنګه چکرونو بنډارونو سره خو لیوالتیا لرئ داسې سرحد کې پراته هسئ ښکلې سیمه کې د ځاځي اریوب کې دا ښکلې ښکلې ونې د نښتر ښکلاګانې چې ګورې څومره خوند ترېنه اخلي؟ والا ډېر خوند ترې اخلو. دلته خلک ارسي چکر ته د مویا هم ساعت ورسره تیر وي، مویا هم دلته وترسو ساتیري ورسره کوو، ساعت مو ورسره تیر وي. همیشه خوشحاله یو، تاسو ته خوشحالي غواړو. ډېره زیاته مننه کوم. دا بل بریدمل صاحب هم را سره دلته خوا کې ولاړ دی، دا به خپل نوم تاسو ته ووایي. نه پوهېږم چې دا څومره وخت کېږي دلته دنده ترسره کوي. دې د اتڼ کې ګډون ونه کړو، نه پوهېږم چې اتڼ یې زده نه دی که د دې سیمې نه دی څنګه؟ سلام، نوم مې حمیم الله دی، د پکتیا ولایت اریوب ځاځي ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د اندیزې اوسېدونکی یم. دلته د 4 کاله کېږي چې دلته وظیفه اجرا کوم. 4 کاله کېږي. په دې 4 کالو کې نو طبعا نو انسان ته جالبې خاطرې ترخې خاطرې څه خو به وي که نه؟ ته کومه جالبه خاطره لري؟ جالبه خاطره اوس وخت کې کومه داسې نه ده چې کومه ورځ بس سنګر ته راغلی، اول خط ته راغلی، جنګ ته چې ګورې بس شاجور کې هېڅ مرمۍ نه نه داسې وخت اوسه پورې نه دی راغلی. هو نه دی راغلی. کور ودان ځوانان دلته کومو سیمو ته ډېر زیات په چکر باندې ځي بغیر د ځاځي اریوب نه؟ دلته خو ارسي اول په قدم کې سپینه شګه دی چې دلته خلک زیات چکر ته ځي، او په دویم قدم کې سروې پرخه دی چې هلته خلک زیات ځي. کوزګوی دی هغلته خلک ډېر ځي چکر ته، همدا سیمې دي چکر دی اریوب کې. دلته خو هوا ډېره ښکلې هوا ده. بس قمندان صاحب نو تاسو څنګه د هوا نه خوندونه اخلئ او که نه؟ زیاتره چې کومه ورځ ته فرصت لرې بیکارې نو تنان دې سیمې ته راوځي که د پکتیا نورو ځایونو ته هم ځي؟ نه نورو ځایو ته هم ګرځو، چکر ته پرسونل هم سره ځي، ګرځو پرسونل هم ګرځو، د امنیت هم ګورو، خلک هم څومره وخت کېږي چې په دې نظام کې ته خپله دنده ترسره؟ 14 کاله صاحب. په دې 14 کالو کې کومه جالبه خاطره دا نظام وایي ډېر زیات خوږ وي او پکې شوخي هم ډېره زیاته پس د ملګرو سره کېږي. تا سره چا په نظام کې شوخي ټوکې ټکالې څه کړي؟ هو دغه دوامدار وي په سفر. یو دانه ووایه چې لږ زره وخاندې. په نظام کې به داسې ټولې ټکالې وي. او یوه ورځ یې داسې په سخت کمین کې ګیر راغللو، بیا د ما د شاته سرباز چې ولاړ دی ډېر مرمۍ ډېرې ګام لګېدې، ده شاته چنټه پرته وه نو ده غږ وکړو چې قومندان صاحب ما نه ستره مرمۍ وباسه. هغه چانټه وه د ستره مرمۍ. نو طبعا عسکري ځان ته خوند وي او نظام یو مینه او محبت هر څه پکې پراته وي، دا خبرې پکې ډېرې زیاتې دي. تاسو په دغه سربازانو کې کوم شوقي نشته داسې ښکلې غرنۍ سندره لږه یو شی راته ووایي؟ ولې نه، د دې منطقي خلک هم شوقیان هم وي. ستا نوم څه دی؟ زما نوم امین دی، د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم او د کلیدي سرباز یم. ته دلته سرباز او د وظیفې مې 6 کاله کېږي، د ځاځي اریوب کې مې 3 کاله پوره شول. 3 کاله پوره شول. څومره زیات خوشحاله یې چې خپل وطن ته کار کوي، خپل دغه مینه چې ورسره لري، د افغانستان بیرغ دې هم دلته په غاړه کې هغه کړی دی، واقع چې ډېر زیات خوند کوي. څومره خوشحاله؟ ولا بیخي زیات خوشحاله یم ځکه چې زموږ افغانستان دی، خدای دې وکړي چې د وینو تویول نوره بند شي او خدای دې تلپاتې سوله راوستلی کړي زموږ په وطن کې. کله چې موږ خفه واوسېږو دلته یا کله چې بس د کورونو هغه مسافري را په یاد شي، وایي د امین جان ډېره ښکلې سندره زمزمه کوي، غرنۍ سندره وایي، ټوکې ټکالې کوي، رښتیا وایي؟ والا سندرې خو وایم خو پروګرامونو کې خو اوس داسې ځای کې نه وایم. باید ووایي. موږ ستاسو مېلمانه یو، په چکر باندې راغلي یو، یوه ښکلې سندره به راته وایې. زه خیر نن به د دې هر څه نه راده خواته راوځو چې یو څو شپې خوشحاله واوسېږو، هېوادوال دې ګوري، مسافرونه دې ګوري. حسین لالا چې زموږ دی هم ډېر زیات شوقي دی، هغه به هم ترې خوښ. یو همداسې د موسیقۍ نه غیر درته ووایم؟ موسیقۍ نه بغیر یې ووایه، ښکلو داسې په ترانم کې ووایه. او سندره ته راته ووایه چې زه هماغه سندره درته ووایم. زه به چې زما یې زده وي خو ما تا نه پوښتنه نه کوله. د ځاځي وي، د پکتیا هره سندره چې دې زده یې راته ووایه. یو ګڼه به درته وکړم، زما خپله ډېره خوښه ده. بس صحیح ده چې ستا خوښېږي. ډېر به نازې دما دلالې په سره رایې کړل داغونه د زړګي په سره، ډېر به نازې دما دلالې په سره رایې کړل داغونه د زړګي په سره، نه کوم ګیله د خلکو نه کړمه، نه کړمه ګیله د خلکو نه کړمه، تلوریږي کاڼي لیوني په سر رایې کړل داغونه د زړګي په سر. مننه. چک 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 په ویاړې ډېره زیاته مننه کوم. د مینه او محبت داسې یو شی دی چې دا داغ تل په زړه پاتې کېږي، داغونه یې په زړه پرېمانه پراته دي، چانټه یې هم اغوستی ده. خدای د خیر کړي چې دواړه یو ځای ونه سوځي. مننه، خیر اوسي. محبت دې کړی؟ والا خامخا خیر دی قمندان صاحب، نه مه شرمېږه، هغې هم دومره پرېمانه محبت کړی دی چې ښه زیات. څنګه صفا خبره ورته وکړه چې
بالکل ولې نه پکې کامیاب یې که ناکام والا تر اوسه خو پکې کامیاب یم وای 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 زبردست همیشه کامیابه اوسېږي ډېره زیاته مننه کوم کور ودان د دواړو قمندان صاحب له تاسو نه او بریدمل صاحب نه د دې ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم ټولو امنیتي ځواکونو نه ډېره زیاته مننه ګلونو ستړي مه شئ په خیر راغلی چکر خپرونه ده ځاځي اریوب کې د ښکلو او ګلالیو ځوانانو سره البته پکتیاوالو سره بیا په خاصه توګه بس د ځاځیو دغه ښکلي سیمه کې نو واقع ځاځي اریوب چې دی ټول دره دره دی او غرونه غرونه دی چې هره خواته د نښترو ونې دي ښکلاګانې دوه چنده ورته کړي دي ځوانان هر خواته کینی ځینې اتڼونه کوي ځینې بس د ډوډۍ پروګرام جوړوي ځینې بیا خپل منځ کې لوبې کوي ځینې بیا راځي د عکسونو ډېره زیاته لیوالتیا لري زما غوندې عکسونه ډېر زیات اخلي البته زه دومره شوقین یم خو هسې مې وویل چې دې مال خوشحاله شي دی ناستو دلته تصویرونه یې اخیستل خپل منځ کې خبرې کولې ما زه ورسره خبرې وکړم چې د کوم سیمې نه راغلي دي سلام دواړو ته تاسو ستړي مه شئ ستاسو ښکلی نوم سلامونه اول ستړي مه شئ تاسو نوم مې نوید عزیز دی د پکتیا ولایت اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسېدونکی د همدې اریوب ځاځی او زه د اریوب ځاځی یم نو دا راته ووایه چې ژوند څنګه تېرېږي او څنګه نن په چکر باندې راوتې زیاتره جمعي ورځ په ته خپله په چکر ځي هو والا شکر ژوند خو ښه دی بس هغه په عامې اصطلاح سره د افغانانو خو یوازینی ارمان دغه دی چې خدای تعالی دې سوله راولي او وطن مو ښې طبیعي منظرې لري جمعې ورځ دی بس هره جمعه موږ داسې په چکر راوځو چکر نه راوتو خپلو ونو ته د نښترو خواته ته ستړی مه شې ګرانه ستاسو ښکلی نوم او څنګه موبایل کې ډېر زیات پوخ دی عکسونه دې خپل کتل که څه حساب بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې طایب ځاځی دی ساپی صاحب تاسو ته شمشاد ټلویزیون ټولو کارکوونکو ته دلته راغلي دي ډېره مننه چې سمسور او ښکلي اریوب ته مو تشریف راوړئ تاسو نه نړۍ مننه زه نوید جان ناست و نوید جان هم را سره و ښکلي اریوب ته راغلي یو جمعې ورځ وه تفریح وه او راغلو مونږ هم د دې منظرو نه هوا نه مو ډېر خوند واخیست او ناست و تاسې راغلی ښه راغلاست درته وایو تاسو د همدې خپله د همدې سیمې یاست هم د دې ښکلي او سمسور اریوب اوسېدونکي یو او دلته دود و دستور و کلتور څنګه دی ولور څنګه دی ولا که ووایم څوک خوابدي هم نشي په شپږ ولایتونو کې یو ښکلی دود چې لري او خلک یې ډېر په دود او په کلچر مین خلک دي هغه زمونږ خلک دي دلته د ودونو کوم کلچر چې دی رواج چې دی واقعا هغه ټولو افغانستان ته ټولو ولایتونو ته معلوم دی چې موږ ولور لږ زیات اخلي ډېرې زیاتې جګې دي ډېرې زیاتې تاسې مخکې د یو نفر نه پوښتنه هم وکړه دلته ولور چې دی د 15 لاکو نه واخله 20 لاکه تر 30 لاکو پرې خلک څنګه مجره دی که ښځه دې کړې نه ما خو واده کړی دی همدې سیمې دې کړې او د همدې پکتیا نه تا څو لکه ولور ورکړی ما ولور نه دی ورکړی چا نه چې ما واده کړی دی هغه زموږ د دوستانو د جملې نه دي موږ ولور څومره ښه ولا دې سره پرې پیسند ورکړې دا لوړ نوي جانه څه پلان لرئ نن به څه کوئ په چکر کې والا نن خو صافی صاحب په میلو راغلي یو چکر نه راغلي یو نو ډوډۍ پروګرام ونیولی او مرګلي انډیوالان راغلي نور هم دي نو زه او طایب صاحب داسې په چکر راغلم ارزه د منظرونه خوند واخلو څه تصویرونه واخلو او هغه خوشبختانه چې تاسو هم راغلی دا اعلان مزه وکړئ کور ودان ځاځی صاحب دا راته ووایي چې زیاتره په چکرو باندې ځئ که نه تیاره ډوډۍ نه استفاده کوئ ګټه ترې نه اخلي یا که دیګ و کاسه خپله کوم صافی صاحب زیاتره وخت موږ د خلک چې میلې کوي میلې کې یوازینی خوند چې اخلي د منظرې نه اخلي منظرې څنګ کې دوی زیات خوند چې اخلي دیګ نه اخلي ماشاءالله موږ خلک په دې کې زیات مهارت لري خپله زه خپله ډېر ښه دیګ کوم تاسو به انشاءالله د دیګ مزه وګورئ او ډېر وران پخولی شي ولا بې له منتونه هر څه شی پخولی شم او هر څه شی پخولی شم یعنې هر څه خوندور پخولی شي کور ودان چکر خپرونه ده چې موږ هم دغه ښکلې سیمې ته راغللو موږ ویل راځئ چې دا ځاځي اریوب خلقو ته نړیوالو ته وښیو چې دا واقع د ښکلاو څخه ډک دی ښکلې ونې لري ښکلې ځای دی او ښکلي ښکلي خلک لري ښکلي ځوانان لري شعر و شاعري ټنګ ټکور څه خو به وي او یو شعر دی پرون ما نوید جان ناست و یو شعر مې ولیکلو او تاسو خپله دې لیکلی او خپله مې لیکلی بیا خو چې شاعر لیکوال مې بیا نو دغه شعر راته لږ په ترانه هم کې ووایه چې زه حسین له لا ترې نام خوند واخلو څنګه ستړي شوي هم یو زه خیر
دا به شعر ووایي حسین لاله ته ترې خوند واخله. شعر څه داسې دی وایي ماته د هر څه شي نه ګران دی خو بس څنګه ماته د هر څه شي نه ګران دی خو بس څنګه وکړم د زړه وایي ماته د هر څه شي نه ګران دی خو بس څنګه وکړم د زړګي کور مې پرې ودان دی خو بس څنګه وکړم د منډیر د ښکلاګانو انځور تاسې ګورئ د منډیر د ښکلاګانو انځور تاسې ګورئ د جنتونو لوی الهام دی خو بس څنګه وکړم وایي مونږه لاسونه لپه کړي دي چې سوله راشي مونږه لاسونه لپه کړي دي چې سوله راشي دا مې د ژوند یو لوی ارمان دی خو بس څنګه وکړم آخري بیت یې لږه ګستاخي پکې شوې دی قوم پرستي پکې شوې ای کاش چې ژوند مې په اریوب کې د ځاځیو سره وی نوید صاحب وایي ای کاش چې ژوند مې په اریوب کې د ځاځیو سره وی طایب ته مینه او ایمان دی خو بس څنګه وکړم. څومره خوندور دا موسم او دا ښکلاګانې او دا اریوب ښکلې سیمه. نوید جانه څه به درنه اورو؟ زه به یو بیل درته ډالۍ کړم چونکې زه خپله لږه غرنۍ سندره یو شی دا خو داسې نه کېږي. غرنۍ سندره خو لږ دا مریم هغه دی خو هر څه در سره یې درنه یو بیت به درته ووایم په پټه د ښکلاګانې د دنیا وړه پوتا راڅرخېدلي ښکلاګانې د دنیا وړه پوتا راڅرخېدلي په پټه د جنت سره کوم راز لري اریوبا په پټه د جنت سره کوم تار لري اریوبا. بس تاسو ته د ډالۍ ډېره زیاته مننه کوم. کور ودان ګلونو دا ځاځي اریوب یا اریوب ځاځي ښکلې ولسوالۍ وه چې تاسو باندې مې د دې ځای سیل وکړو. تاسو به تر اوسه پورې دلته راغلي نه وئ او د دې ځای نه به مو لیدنه نه وه کړې. چکر خپرونه ده چې په دې خپرونه کې زموږ موخه او هیله تل همدا ده چې په تاسو باندې د ګران سمسور افغانستان ښکلاګانې او د ځوانانو چکرونه بنډارونه تاسو در وښیو. نو هیله من یم چې تاسو د ځاځي اریوب دغه سیمې دغه ولسوالۍ نه پوره خوندونه اخیستي. ما ته هم ډېر زیات خوند راکړو واقع چې دلته دا د نښتر د ونو ښکلاګانې او دا وریځې دا د وریځو ښکلاګانې ډېرې زیاتې دلته خوند کوي چې کله ریشي یو ځل وریځ شي بیا بېرته بس لمر شي وریځې لاړې شي. نو دلته ځوانان د ځاځي اریوب خلک چې دي د بېلابېلو سیمو نه ځوانان راځي د چکرونو د بنډار لپاره او بیا دلته چکر ډېر زیات خوند کوي. نو تاسو د دې اتڼونه هم ولیدل چې واقع ډېر زیات خوند یې ماته راکړو او د دې اتڼونو کې واقعیت مستی پرته ده ښکلا پکې پرته ده ښکلې زمزمې. نو هیله من یم چې تاسو ترېنه خوندونه اخیستي وي. تر بلې خپرونې چې بیا زه دلسوز صافی ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم په لوی او مهربانه خدای مو سپارم. واقع چې یو څه ستونزه وه دغه لاره ستونزمنه ده نو دې ځای ته موږ راغللو خاص ستاسو لپاره چې په تاسو باندې ځاځي اریوب وګورو. ټولو تخنیکي همکارانو نه مې مننه کوم کامرې په برخه کې د حسین جان نه او د ایډیټ په برخه کې د سباون مومنه. د یو سرلوړي او آباد افغانستان په هیله تر بیا د خدای په امان.